پاکستان نه د الله ذکر ورک دی، د زړه اطمینان نشته. نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی. وای په ایمان دی پکې کنه. یو تبلیغي جماعت دی چې د زړه اطمینان پکې دی او بیغمه دی، لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روان وي. اریان ډېر ورځو کې شب قدر نه راتلم، یو 3 لکان ناس دي بسترې ورسره، زه ورته ودرېدم. هلکه څه کوئ؟ وی جی جمعې شپه ده، شبې جمعې ته مرکز ته ځو. زلمي ښایسته هلکان، ملکینې دي موټر کې. وی نه نه جي سوزکیا به راشي. ملکینې بس کېمینول په لاره مې ترې پوښتنې کولې چې هلکه تاسو په دې عمر کې خدا دی هلکانو خدا عمر د دې نه. ما ته مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغي جماعت راغلی و د امریکې هلکان، د امریکې هغې په انګریزۍ کې یو سپیچ وکړو او دا ټکې وویلو چې که څوک د زړه اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی. ویل والله دا یو کال شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلي یو. مولانا صاحب نن په روټۍ پروا شته، نن په جامه شته، نن په پیسو شته، په هېڅ هم پروا نشته. خو که 24 ګنټې تصور مې نو د الله وي او د دې وي چې دا مسلمان د دوزخ نه بچي. هلکان ماته نو نیغ مې راوستا تبلیغي مرکز ته مې ورننه ایستل، ته مې کوز کړو. زه تېرا یو اطمینان دړه چې دی په دې ډله کې، هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرۍ شوقي، ته د منبرۍ شوقي، ته د وزارت شوقي، ته د اقتدار شوقي، ته د مفادو شوقي، ته د ټیکو شوقي. هغې کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف په دې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، په هر چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، په هر چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال او دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي چې دا خصلتونه ځان کې پیدا کی، الله به تا ته داسې د زړه اطمینان نصیب کی چې دنیا ورانیږي او ودانیږي په پروا به دي. اوس خو مونږ چې سهار را پاسو صاحب دا اخبارونه دي، الله کده دغه عذاب نه خدای خلاص کی. هر سړی د ټپوس بچی دی سهار په اخبار سترګې پرانیزي، خو چې را پاسي له سترګې زبري چې اخبار ورته غورځېدلی. زه درته ایماني وایم پریشانیانې ما هم ډېرې ږدنې کړي، بلکې ما به کله کله ملګرو ته وي چې ما به خپلې پریشانۍ ورته بیان کړي نو بیا به مې ورته دا ووي چې پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے. زما پریشانې زما یار ته مو وایه، چې واوري نو هغه هم پریشان شي. ډېرې پریشانۍ دي. اوس الحمدلله زما خود سر ته راغی او پوه شوم چې دا مونږ څه کوو، دا ټوله بس دا بس په خدای قسم چې ته د الله شي. بادشاہان د زمانه با ستا د در چوکاټونه سپي چې ته د الله شي. خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه یو بادشاہ ته له هلته قوالی کېده چې قوالی کېده هغه واپس راغی چې دا څنګه بزرګ دی چې په قبر دوبړی غږي. د شپې خوب کې خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه ورته وایي چې ولې واپس لاړې زما قبر ته رانلې؟ ویل چې انته خو دوبړی او باجې غږېدې. ویل زه چې ژوندی وم ما دوبړی غږولې وې؟ ویل نه. ویل نو زه خو دنیا نه کټ شوی یم، دا ستا کار دی، بند یې که که نه. ستا کار ما نه هلې، د بادشاهیت یې بند که که نه. تاسو خیال راغی اولیاء او بزرګانو چوکاټونه بادشاهان سپي بیا چې ته د الله شي.
نن خو مونږه د شاهانو په در کې ولاړ یو، رسوا او ذلیل د زمانه هیڅ شی نه. والله که د یو تینګړی یې، د یو تینګړی، د یو زکام نه یې، بل ورځ یو غاټه بلا را ننوته زمونږ دکان ته، داسې کول هغه چې په لاره ځونه داسې پوځي لکه څه چل دی در باندې سخت زکام دی. ما یو زکام ته دې دومره ټیزونه واچول، زه دې بې خو بس ته خو به چې په لاره تلې درې به دې داسې غورځول، درې به دې داسې غورځول. یو زکام در نه مې ټیزونه وي، در څه شی یې؟ څه شی یې؟ یو ته به دې چې ونیسي د ځان تماشا وکړه، یو زکام دې چې ووایي د ځان تماشا وکړه. ته څه شی؟ هیڅ شی نه. ستا هر څه د بل په لاس کې دي، هر څه. نو رحمان بابا وایي چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکه ډون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نه وي ور معلومه، لکه ډون چې لاس د بل په اوږه کېږدي، اس جوره لوړه نه وي ور معلومه. موږ وړاندې یو، د بل په اوږه ملاس ایښی، اس پته نه لګي چې کوم ځای ته لاندې مې ښې او که پاس مې موږ څه شي عزیزانو چې هیڅ شی نه نو ځان ته شی مه وایه. بیا چې د چا یې نو ځان د هغه ګڼه، د یې د چا پیدا کړی چای، لوی کړی چای، روټۍ څوک درکوي، عزت څوک درکوي، ذلت څوک درکوي؟ بنده خو نه درکوي. بیا ګډېږي بنده ته ولې